وخت ولې نه دی ویلی؟ مجبوري ده، نو مجبورۍ نه به څوک سبق څنګه وایي؟ نه سم. خو بوډا دی هغه. څونه عمر دی پلار دې تقریبا؟ ورونه دې شته دی؟ مشران شته، هغه مېرني دي، بلې مور نه دي. بس 500 روپۍ اوړه به پیالو، کور کرایه ورکړو. ګرانه خو ده، نو مجبوري مو ده ځکه. د شپې څه ټایمه څه دي؟ دې کې دا بوتلې دي، دا بوجۍ کې دي دا، او دا شاپرې دي. لا اله الا الله محمد رسول الله. او دوی ولې نه یادېږي؟ بس مجبوري ده، غریبي کوو. او خویندې وروڼه هم نه در یادېږي؟ یادېږي، چې رایاد شي بیا څه کې ته؟ پته نشته. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. څرنګه چې تاسو ته پاته ده چې موږ په ونډۍ اسلام آباد کې چې څومره زموږ پښتانه دي هغې ځایونو ته ځو او هغه ګورو چې په څومره مسایل وي هغو ته. دارنګې را سره یو بل یو ماشوم چې د پېښور سره یې تعلق دی نن میلاو شوی دی په راجا بازار کې او کباړ راغونډی. د نه به تپوس کوو چې دی تعلیم ولې نه کوي، د کوم وخت نه دی کباړ راغونډی او د ده څه مجبوري ده او په دې کباړ کې د ده څونه پیسې پاتې کېږي، دا ټوټل معلومات به د نه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې روزانه ښه یې؟ ښه یم شکر دی. خپله څه نوم دی دی؟ ثناء الله. ثناء الله د کوم ځای یې؟ د پېښور. پېښور کې د کوم ځای یې؟ اجیکي یم، حسین چوک. حسین چوک کې؟ حسین چوک کې خاص کور دی؟ څونه عمر به دي؟ 18 سال. 18 سال. 18 سال نه ماشوم ښکاره کېږي. 18 سال عمر دی دی؟ دا ګیره دې ولې نه ده راغله؟ پته نشته راګي. څونه وخت کېږي چې کباړ لا کار کوي؟ 6 کاله کېږي. 6 کاله کېږي. سبق دې ولې نه دی ویلی؟ مجبوري ده، نو مجبورۍ نه به څوک سبق څنګه وایي؟ نه څه مجبوري دي ده؟ مجبوري مې ده نه ګورې کباړ راټولو. نه والد صاحب دې نشته، وروڼه دې نشته، څه وجه ده؟ والد صاحب هم شته خو بوډا دی هغه. څونه عمر دی پلار دې تقریبا؟ هغه داسې د 65-70 سال وي. مشران وروڼه دې شته دی؟ مشران شته، هغه مېرني دي، بلې مور نه دي. هغه څه کار کوي؟ هغوی کار پته نشته، هغوی کراچۍ ته تللي. او تاسو کوم ځای کې اوسېږئ؟ موږ پېښور اجیکي یم، حسین چوک. حسین چوک کې. او پنډۍ کې ته چېرته اوسېږې؟ پنډۍ کې نوه ماله کې. د چا سره اوسېږې؟ کلیواله مو دي. کلیوال دې څه کار کوي؟ دا کباړ راټولې کنډۍ ده. او د شپږو کالونو ته پنډۍ ته راځئ کباړ راغونډول له؟ څونه ټایم ته پنډۍ کې اړئ؟ بس کله 15 میاشتې شي، کله 4 میاشتې شي. 4 میاشتې ته په پنډۍ کې اړئ؟ دومره ډېر ټایم ولې اړئ؟ مجبوري ده ځکه دومره ټایم اړوو. د کور خرچه دې نه پوره کېږي؟ کور خپل لکه په کرایه باندې دی؟ کور خپل هم دی. څو کمرې کور هم دی؟ 2 کمرې. دونه وړوکی دی دونه. او د بیلونه میلونه څوک ادا کوي؟ بیلونه بس اندازه به ادا کوم که. ته ټول نه مشر یې؟ او نور کشران دې نشته دی؟ 2 دانې دي. هغه څه کار کوي؟ هغه خو ماشومان دي، هغه یو سکول وي، یو ملا ماشوم دی. ته د ورځې څو روپۍ ګټې؟ د ورځې کله 400 کله 500 د کباړو کار دی، پته یې نه لګي. په دې باندې ساره کور ګزاره کېږي؟ شکر دی څه ناڅه کېږي. څه نه څه پې کېږي؟ بیلونه میلونه داسې بیمارۍ دا ټوټل هر څه پوره کېږي؟ بس 500 روپۍ اوړه به پیالو، کور کرایه ورکړو. او دا بوټان په دې یخني ده، په دې یخنۍ کې چې تا داسې بغیر چپلو بغیر جرابو ګرځې ګرانه نه وي؟ ګرانه خو ده، نو مجبوري مو ده ځکه. د شپې څه ټایمه پورې ته دا کار کوې؟ 11 بجو پورې. او سهار څه ټایم راوځې؟ سهار 9 بجې. سهار د 9 نه د شپې د 11 ته صرف 400 روپۍ جوړی؟ دا څه وجه کېدای شي ولې؟ څه ځایونو کې دا کوړه راغونډې؟ زه دا خپله کوړه خو موږ ته وښایه که نه، په دې کې دا نه ته څه راغونډې دا لیټ ته دې ته ونیسه. په دې کې څه دي؟ دې کې دا بوتلې دي، دا بوجۍ کې دي دا، او دا شاپرې دي. دا دوکانونه راوړې که چېرته نه راوړې؟ دا بس په دې لارو کې غونډو. لارو کې کت نالۍ ته پسې هم کوزېږې؟ او نالۍ کې ارزي کې پلاستیکي که نه. نو مونځ پکې وې؟ مونځ پکې کې؟ مونځ بس 2 ټیمه کېږي، پکې نور خو نه قضا کېږي، ګرځو. کومه 2 ټیمه مونځ کېده؟ یو ماخوستن یو سهار. دا په پابندۍ سره کې؟ دا نورو کوشش ولې نه کوې؟ کوشش کوم، لرې ځو که نه، ډېر لرې، دا نالۍ غاړې نه دي، دې ته ګرځو. او دغه دې سبق دې ویلی دی؟ نه سبق کوم نه مدرسې دې ویلی، قرآن مجید دې ویلی دی؟ مونځ دې صحیح دی؟ مونځ مې زده دی. کله دې زده کړی دی مونځ؟ مونځ مې پلار راته ښیلی. او کلمه؟ کلمه مو زده ده. څو کلمې دې زده دي؟ کلمې مې زده دي، 15 کلمې مې زده دي. 15 دې زده دي؟
اولنۍ کلمه خو مونږ ته لږ ووایه که نه اولنۍ کلمه ولا کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله. او دعای قنوت هم درځي دوی کلو وتر دعا وتر چې ورته وایي وتر کې چې اخري دغه مونږ وایو وتر کې اخري وتر چې کوو که نه 3 رکعاته چې کوو بیا چې پاس الله اکبر نه پسې چې وایو اللهم انا اللهم انا ته سناو که اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونحلو نترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونجد واليك نسعى نحمد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار الملحد. ماشاءالله دا دې چا نه زده کړلی داسې نام له خپل پلار نه پلار دې علیم و هغه سم قرآن مجید وایي او جومات ته نه تلې جماعت ته جماعت ته نه تللی دا چې ته اوس لاړ شې نو روزانه لامبې که نه په هفته پاس 2 ورځې پاس 3 ورځې پاس هفته پس لامبو اوس ولې اوبو مسله یې که څه وجه کار کوو که نه چې وم لامبو واپس ناولي کېږو بیا دغه شان ته چې لاړ شې د اسحاق کپړو کې وده کېږي هلته بسترې مسترې برابر وي بسترې شته او اغوستې هم دي بسترې خپلې دي اخیستې دي نه نیک مو اغوسته نیک ته تاسو پیدا ده ستاسو نه چې نیک څه تاسو اوسېږئ نیک کې بس دا پلاستیک دا موږ نه په 14 روپۍ کیلو علي دا پلاستیک بیا هغه بیل خرڅوي دا شاپرې بیلې خرڅوي او خوراک څه چېرته کوئ خوراک دلته لنګرو کې خورو همیشه لنګرو کې خورئ ډېره ګران نه وي هغه لنګر ته په ټیم باندې رسېدل او بیا خو هغې کې داسې ښه خوراک نه وي کوي پکې خوراک خو بس دغه شوروا ورکوي کله دال وي او چېرته خپله پکې بیخي نه خورئ خپله نه خورو دا چې ته اوس کلي ته ځې 100 روپۍ ستاسې تقریبا دا بچېږي 100 روپۍ څه جوړې شوي کلي ته چې ځو کلي ته چې ځو بس 5 میاشتې مې اوس شوي دا 1500 روپۍ به 5 میاشتو کې 15,000 ایله کړلی په دې باندې ساسه ګزاره وشو 5 میاشت خو ډېر غټ ټیم دی غوړي به لګي چینی به لګي مسالې به لګي تورچی به لګي داسې دوايانې به بیماری به والد صاحب په دې هم چې عمر یې زیات دی هغه به هم بیمارېږي کله ناکله د هغې لپاره بیا څه کوئ بس کور کې بس یو 10-15 شپې تېرې کړو بیا واپس راغلم 10-15 شپې کورې کې تېرېږي او واده خو د اراده نشته واده خو لا اوس ماشوم یم 13 کالو کې سړی غټېږي کاډ یې جوړېږي کاډ دې جوړ کړی دی کارت مې لا نه دی کاډ یې نه جوړ کړی کاډ یې ولې نه جوړ کړی بس چې دا په ځل لاړم جوړو مې د خیر دا ځل چې لاړې کاډ به جوړی څه پیغام لري پښتنو دپاره پښتنو ته به څه پیغام ورکې بس که د چا څه وسه کېږي تاسو به څنګه نه رابطه به څه څنګه کوي ته داسې خپل ځایګی وښیه تاسې خپل هغه وښیه چې څوک تا سره رابطه کوي یا بار ملک نه تاسو څوک رابطه کوي څنګه به رسه کوي ما سره خو نمبر یې نشته څنګه به تا ممي څنګه بیا موږ بس پېښور کې کورونه د حاجي کیم کې پېښور کې حاجي کیم کې به کم ځای کې لکه سره د څوک پېښور کې وي داسې ډېر کسان تا پېښور کې ګوري یا د بار نه وي پېښور کې تا سره مدد کول غواړي به ستا کور ته څنګه درځي مشهور ځای ستاسو د کور څه شی دی مشهور زبردست خان گلی کې موږ اوسي کومه ګلی کې زبردست خان ګلی کې او دلته چې اوسېږي پنډی کې دې کوم ځای دی نوه ماله کې خدا نه خواست زموږ په تر باندې ستاسو څوک مدد کوي موږ به تا څنګه مومو تا ځای ته به څنګه درځو موږ بس حاجي کیم کې اوسېږو نه دلته چې اوس تا پنډی کې موږ ګورو نن بله ورځ ګورو ځکه چې ته خو ګرځې په یو ځای خو نه یې تا به زه څنګه معلومومه موږ نوه ماله کې اوسېږو نوه ماله کوم ځای کې دا شاته ده نشاط پل سره مشهور ځای هلته څه دی کوم ځای کې ته اوسېږې همدا باړه مارکیټ خو دلته چې کوم پلاټ کې اوسېږې چا سره کور کې اوسېږې دکان کې هغې خوا ته مشهور څه شی دی چې هلته څوک درشي نو ځګي به څنګه معلومات څه نشته بس کورونه یو کنډي یلته خو کنډې په معلومات به کېږي چې دا هغه کنډه کې دی او 2-3 کنډي دي سر په سر ستاسو د کنډې څه نوم دی زموږ د کنډې شهزاده کنډې نوم دی نور څه ګانه مانه څه سناوالی شي ټپې مپې دا ولې او کور کې مور پلار نه در یادېږي چې دلته داسې ټیم تېری په دې کم عمر کې خو دلته ژوند ډېره ګران نه وي مور نه در یادېږي ولې نه یادېږي بس مجبوري د غریبي کوو او خویندې ورونه هم نه در یادېږي یادېږي چې را یاد شي بیا څه کې ته پته نشته بس ټلیفون کې کور ته ټلیفون او څونه وخت پس ټلیفون کې 2 میاشتې پس موبایل دسه نه کولی سکال ته کور کې موبایل نشته موبایل موږ سره نشته لکه نه څوک یې ورکوي نه چې څوک زنګ وایي هغه نیک دې نه درکوي چې کور ته معلومات وکړي چې مور مې څنګه ده پلار مې څنګه دی خویندې ورونه مې څنګه دي هغه لرې ځینې اوسپنې راوړي کله چې راشي بس بیا یې راکوي
ورته وایم. بهر وي زیاتره. آه. اول ته مور پلار سره د موبایل شته دی؟ مور او پلار سره مې شته دی. هغه څه په رابطې کولو سره نمبر ته نه دی یاده؟ دا ولې بچی دا خو په کار ته غټ سړی ته چېرته ورک شي یا څه چل ول وشي په کار چې د پلار نمبر خو دې کم سے کم معلوم دی. دغه شته. زه مهرباني جزاک الله. ناظرین تاسو کتل ځکه څرنګه زموږ پښتانه ډېر تاسو وینئ په اسلام آباد پنډۍ کې تقریبا په هر ځای کې دنیا چې کمې کونې ته هم ځې هلته پښتانه واړه ماشومان بچي دغه رنګې ګرځي. د بل ویډیو پورې مونږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.